خو تاسو د ناستو مجمع نه یو پوښتنه کوم، هر یو انسان دی اوس ځان سره سوچو کې، که مشر دی، نوجوان دی، کشر دی، چاته پته شته دی چې ماله به مرګ کله راسي؟ الموت یاتی بغتتن، اچانک فیصله ده، په ځان به پوه هم نشي او خلکو به دې کټ روان کړي. هلکه دا څوک دی؟ دا خو حاجي صاحب بیګا د شپې وفات شوی و، اوس ما ته ټلیفون راغی، 3 کسه مړه دي، ښه 3 کسه، او ما ته ټلیفون راغی وایي 4 بجې جنازه ده. روزانه زنور لتړه صاحبه، او جنازه ده، اوله قبر دی، او مقبره ده، او مړ شو، او وفات شو، او بیمار دی، اسپتال کې دی، تکلیف کې دی. دینا ولې نصیحت نه اخلي چې زه عارضی مزه مختصرم؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. زه اصل نه مزه نقلم، اصل د آخرت زندگی دا وګوره، نه ختمېدونکې زندگی دا. ستړی به شي، ژوند به نه ختمېږي، ځکه مرګ به نه وي، سخته به وي. ګوره یقول الانسان یومئذ این المفر، انسانان به چغې کې چېرته پټ شو. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یو برا جمع کے گئے، تتیخت زیبا نئی. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. جهنم په دروازه ډېر خلق ولاړي. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. د اهل جهنم تذکری چې کله کیږي کنه، د الله په ذات مې د قسمی، د الله په ذات مې د قسمی، که تا قرآن ویلو او پاغه قرآن د ځان پوهه کو کنه، او تا زمانه په مړه خېټه ډوډۍ وخوړلو، مال ډوم بدل کا. ډېر شدت دی پکې د ویل شوی قطران. ما تفسیر کتلو چې دا قطران څه ته وایي، لفظي معنا مې وکتله، پوه نه شم. بیا چې مې کله تفسیر وکتو د قطران وضاحت یې لیکلی و که نه، نو قطران هغه ویلي شوې اوسپنې ته وایي چې دا اوسپنې به ویلي شوي. پګلا هوا سیسا، د دې اوسپنې لباس به دې جهنمي ته اچول شي، او هغه اور چې 3000 کاله بل شوی دنیاوي اور نه، او صرف دیزی پورې نه قرآن وی وتغشا وجوههم النار. په دې مخونو به دا ویلی شوی اوسپنه واړول شي. دلته لباس د کپړو دی کنه، هلته به لباس د ویلی شوی اوسپنې. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. دا هغه حقیقت دی چې قرآن ویلی دی، موږ ته پته نشته. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولا تحسبن الله غافلا. کته د بوټ په بازار کې ناسه او ظلم کې الله وی نه ستا رب تعالی غافلا. نه کته د شپې په تنهایی کې ظلم کې ستا رب تعالی غافلا. نه کته منځ اهتمام نه کې نو ستا رب تعالی غافلا. نه کته سره د چا حق دی او تی نه ورکه په زور دي تی نیولې دی نو ستا رب غافلا. نه ان بطش ربک لشدید ان اخذه علیم شدید. سخت خبری دی، هیڅ پته نه لګي. واپس شي خپل الله ته واپس شي. اے د رب د صلح نه بغیر دا خبره ګرانه ده. رب سره به صلح کیږي نو کار به اسانيږي. چې رب رضا شي ځن کدن به اساني، چې رب رضا شي قبر به اساني، چې رب رضا شي روز محشر میزان پولیس رات با آسانی. الله دې نه کی چې الله خپشي چرته بس. دور په دې خیال چې تقریر او بیان دی د جمعې ورځ د بز جمعات لاړم او تقریر مې واورید. سوچو که الله خپي دا خوشاله کا
کله خپې دې خوشاله کا وګوره د خپل صحابه زندگی صله رحمی ختم شوه دا رحم ختم شوه سبا په ګنټو ګنټو یو سړی ته مینت کوا الکه کور لدل راغله دي سوال درته کې خیر دې معافي کا زړی سخت شوه دې سبا نیلسن منډیلا د ساوث افریقې پریزیډنټ صدر دی ښا او دغه ساوث افریقې په جیل کې وو څوک د خاورو ایرو پورته کی تخت ورکی او کله کله د تاجدار خاورې په سر شي د جیل نه راوچت کو د هغه ملک باچای کو صدر شو پریزیډنټ دې سړی یو ورځ سحر کې داسې په واک باندې روانو خپل سکیورټي ګارد ور سره یو اوټل ته ناشته د پاره تاو شو چې لګه ناشته وکړو په دغه اوټل کې مخ کې نه په ټیبل باندې یو سړی ناستو د ناشتي اډر ور کړې ده خو ناشته ور لانه دراوړې او ناشته کله چې دی ور نه وته نو دغه سړی د ولیدو نو دا سکیورټي انچارج ورپسې ورولېږه چې دته وایي چې دی خو راشه موږ سره ناشته وکړه سړی چې کله راوستو ځان سره په ټیبل باندې کېنو نو دغه لاسونه رپېدل لاسونه رپېږي ټول لچېږي ناشته کوي خو لاسونه رپېږي یریږي زر زر چې اوس کله یاس کلی نس کلی خو وسوچت شو منډه کړي د سکیورټي انچارج د نیلسن منډیلا ته ویل وای دا سړی بیمارو اګوزن یو بیماری ده لاسونه رپېږي وای د باندې هغه بیماری وا هغه ورته وی بیمار نو د ما نه یریدو چې د ما قتل نکي د یریدو چې د ما ټوکړې نکي حیرانو وای دا ولې هغه ورته وی چې کله په جیل کې کنا نو د سکیورټي ګارډو او د په ما باندې ډیوټي وا وی دوی به زه دومره وعالم چې زه به بېهوش شم میں نډال ہو کے گر جاتا تھا زه به پرېوتم بېهوش به هم تکلیف کې به هم دومره به وعالم دومره سزا به راکړه وی په دغه تکلیف په دوران کې به ما دته ویل چې مال لګي اوبه راکړه وی دې به راغی او ماله به په سر باندې میتیازې کولې هغه ورته وی صاحبه چې دومره ظلمونه در سره کړي ته اوس بادشاه او سړی دې په ګوتو راغی دا سرمن باندې کې وباسلې وه ټوکړې ټوکړې کړی باندې نو ولې دې داسې پرېښودو هغه ورته ډېره تاریخي جمله وویله زما ټوله خبره د دې یوې خبرې دپاره ده چې دا خبره زموږ سمجھ ته راشي غیر دینه دی مسلمان نه دی خبره یې واوره کومو قومونو چې ترقي کړې ده هسې نه ده کړې الله دې وکړي چې موږ به دې خبره پوه شو مشر دی پریزیډنټ دی صدر دی ښه هغه ورته وویل خپل سکیورټي انچارج دا وایي په کم قوم کې چې صله رحمي نه وي په کم مشر کې چې د معاف کولو صفت نه وي هغه قومونه ترقي نشي کولی